او د دې نه نبي علیه السلام منع کړې ده چې د بلار بې ښځې سره وتې کېږي تر څو چې اولاد یې نه پیدا شوی. دې وایي څه معنا ده؟ دې معنا دا ده یا د کفارو نه چې په بند باندې کومې ښځې ونیول شي صبیه، دغه مینځه د دغه سره خو مالک په ملک یمین باندې جماع کړی شي، خو د جماع دپاره شرط دا ده چې استبرا به وي چې یو حیض ورشي چې دا معلوم شي چې حامله نه ده. که حامله وه نو جماع ورسره ناجایز ده. بله ورځ موږ تاسو ویلي څوک چې ایمان په الله او په ورځ د آخرت لري پردی فصل د نه وبهیي. نو یا صبیه یو صورت حبلانه یا دا معنا مراده، یا دا معنا مراده مینځه د دې یو چا نه واخیسته، اخو د نوې وینې وه مینځه د دې یو چا نه واخیسته، خو هغه مالک په ملک یمین جماع ورسره کړې ده، حامله ده. دغه حاملې مینځې سره جماع نشي کولی چې تر څو پورې وضع د حمل نشي. دوه، یا مینځو کې نه د خبره اصیلو ته لاړه، اصیله ښځه ده، تا نکاح ورسره وکړه، په خبر نه وې دې مخکې چا سره زنا کړې ده، حامله ده. اوس د دغه مزنیې ښځې سره چې تر څو پورې وضع د حمل کېږي تا ته جماع کول ناروا دي. او که دغه سړي جماع ورسره کړې وه، اول غلط تعلق زنا یې ورسره کړې، وروسته یې پسې وکړه، که د ده نه حامله شوې وه بیا وروسته جماع ورسره کړی شي. خو که د ده تعلق نه وی ورسره راغی، د ښځه وکړه، واده یې وکړو، هغه حامله وه، نو د ده دپاره تر هغه وخته جماع کول ورسره ناروا دي چې تر څو پورې اولاد نه پیدا شوی. یو خپله ښځه ده چې حامله شي، دغه د حمل په وخت کې جماع کول د خپلې ښځې سره څنګه دي؟ وایي د خپلې ښځې سره د حمل په وخت کې جماع کول جایز دي، خو به شرط عدم تعذیب چې ضرر نه وي پکې. څه شی ورته ویل کېده مخکې؟ چې نبي علیه السلام ویل چې اراده مې وکړه چې زه دا منې کړم. غیله، دغه د غیلې خبره چې مخکې نه خو ویرې شو که نه کیسې هلته داسې کور ته سودا ده چې دغه نه نبي علیه الصلاة والسلام اورېدلي وو چې کومه ښځه چې حامله وي د حاملې ښځې سره چې جماع وشي، بیا یې دغه اولاد کې دا نقصان پیدا کیږي چې حتی کله به ناڅاپه چې دلته موږ ورته دوره په راغله په آس پورې راولویږي مړ شي. نو نبي علیه السلام اراده د دې وکړه چې منې کړي، خو وروسته چې خبر شو چې نه د روم خلک دغسې د حاملو ښځو سره جماع کوي خو اولاد ته ضرر نه رسېږي، بیا یې ذاتي وویل اراده مې کړې وه، نو کراهیت ته وایي اشاره ذاتي راغله، ګزاره ورسره شرط شوه. ځکه د حاملې ښځې سره د جماع نه که ښځې ته ضرر و که حمل ته ضرر و، ضرر خو ناروا ده، نو که ضرر نه وي بیا جماع ورسره جایز ده خپلې ښځې سره حاملې سره. خو دا چې سبیه ده یا مینځه ده اخیستې ده یا مزنیه ده، د چا بل چا زنا ورسره کړې وه، تا نکاح ورسره وکړه، هغه حامله ده، تر هغه وخته پورې جماع حرامه ده په دغو صورتو کې چې تر څو پورې وضع د حمل نه شي.